زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم میینه او سره زبون مې راغله د اختر ورځې دي خیرونه اختر مبارک شه اختر مبارک دې مبارک شي جوړ بخیر جوړې تکړه شکر دې څنګه د ترزو تاسو څه نخرې کړي دي تاسو په ځان باندې څه شوي پریان خو نه دي در باندې ورغلي موږ هم پښتانه یو کابلی څوک دی 50 ګولۍ به دې ولم 50 تاسو چې چلې راځئ چې هلته کښېنو دا ټوکې کوي ټوکې چېرته روان یې چېرته ځې د پښتنو فلمونو باندې کښه روغوځي تاسو راځئ چې کښېنو د ځانونو نه مچې جوړ کړي دي د پښتو فلمونو اکټرانو پسې به څه نه وایي دا مچې جوړ کړي یو ځان نه سوتی جوړ کړی دی بل شهید خان ځان نه جوړ کړی دی ځان نسل ټول خراب دلته وګوره که د پښتنو په اکټرانو پسې دې خبرې وکړې که نه موږ د پښتو فرهنګ ته کار کوو تاسو کار کوئ که شرموئ د پښتو شرموئ لالا موږ پښتو نه شرموو موږ په پښتو کې پښتۍ ماتوو توبه خدایا توبه توبه راځئ تاسو هلته کښېنئ د اختر ورځې دي چې لږ ګپ شپ ولګوو دا څنګه هغه سره راځه چې ورځو ورسره کښېنئ دلته کښېنئ سوري ته کښېنئ دلته کښېنه پیچه دیکھو پیچه پیچه کیا ہے پیچه مغره ہے مغره 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 نہیں کہنا خلق سپوږمۍ ته وخته او تاسو اوس هم وایئ چې پیښ پړک ګورئ تاسو څومره ښکلي ځوانان یې دواړه د بوچي چې لیونتوب مو سر شوی دی وخلکو او چې مونږ پرېږدوه چې خپل عشق لیوني شو مونږ عشق شغن ته شغېږي تاسو ټول لیونیان کړي یئ بغن ته بغېږي منصورۍ چې په چا راشي نو ځوانان ترېنه هېرېږي لالا جي وزګار دی وزګار زه چې ځو زه چې ځو راځئ کښېنئ وخلکو کښېنه ته وزګار یې نن سبا زمانې ځوانان ده شی دي د پښتو فلمونو په موږ د نوي نسل باندې داسې بد اغېزه کړې ده توبه خدایه دا څه شی ده دغو سره موږ نه کېږي